سلام، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو د بانکي اکاونټونو په تړاو لا ډیر پوه شو. دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې د بانکي حسابونو لپاره کارول کیږي. همدارس دغه برخه د خزانه په توګه هم کارول کیږي. د دې ترڅنګ دغه برخه دا وړتیا هم لري چې پیسې د یو بانکي اکاونټ ترڅنګ په یو ځانګړي حساب کې هم ټول شي. د یاد برخه د کارولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس او عمومي پاڼه پرانیستل شو، راځو په دغه برخه کې تنظیمات پرانیزو. د تنظیماتو له پرانیستلو وروسته په دغه برخه کې په پریون باندې کلیک کوو. وروسته له ماوس څخه په ګټې اخیستنې لاندې راځو او په دغه برخه کې ټوکن برخه فعالو چې له دې چارې سره موږ کولی شو د هرې معاملې لپاره ځانګړی ټوکن وټاکو. وروسته بیرته راګرځو او په روزنامچې باندې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې زموږ یو پیرودونکی چې فضل الرحمن نومیږي 2 میلیونه افغانۍ زموږ بانکي اکاونټ کې ټولوي چې د همدې معاملې ټوکن نمبر 123 دی او د همدې معاملې درک هم خزانه نه ده، ځکه دغه پیسې په نقدي ډول باندې موږ ته راوړل شوي نه دي. نو درک یې عزیزي بانک ټاکو. بانکي اکاونټ برخه ځکه د خزانې په توګه کار کوي چې دغه پیسې هم د فضل الرحمن په اکاونټ کې او هم د عزیزي بانک په اکاونټ کې ټولیږي او په حقیقت کې بانک له موږ څخه قرضدار کیږي، ځکه دغه پیسې په حضوري بڼه باندې موږ ته راوړل شوي نه دي او صرف زموږ په اکاونټ کې ټول شوي دي. په پای کې په خوندي کلیک کوو ترڅو زموږ دغه معامله ثبت شي او کله چې بیرته راوګرځو او په معاملې کلیک وکړو او راشو د فضل الرحمن په حساب باندې کلیک وکړو، دلته کتلی شو چې زموږ دغه پیرودونکی له دې وړاندې څه باندې 8 لکه روپۍ په خپل اکاونټ کې درلودې، خو اوس مهال 2 میلیونه نور افغانۍ هم د دغه پیرودونکي په اکاونټ کې ټول شوي دي. او همداراز کرا شو او بیرته د عزیزي بانک اکاونټ پرانیزو. دلته ګورو چې له دې وړاندې په عزیزي بانک کې څه باندې 6 لکه افغانۍ ټول شوي وي، خو اوس 2 میلیونه افغانۍ نور هم د عزیزي بانک په اکاونټ کې چې زموږ پورې اړه لري ټول شوي دي. او د دې ترڅنګ کله چې راشو عمده راپور وګورو، نو دلته ښکاري چې کومه معاملې چې د بانک سره شوي دي هغه ټولې د پور یا قرض په توګه باندې ښودل کیږي، ځکه دغه پیسې چې په بانک کې ټولې شوي دي په حضوري بڼه باندې موږ ته راوړل شوي نه دي، نو ځکه سیستم په خودکار ډول باندې بانک له موږ څخه پوروړی یا قرضدار ښیي. په بله برخه کې د احمد ولی خان په نوم باندې زموږ پیرودونکی چې په پاکستان کې اوسیږي او غواړي چې موږ ته په کلدارو باندې پیسې په اکاونټ کې ټولې کړي، خو خپله د احمد ولی خان په اکاونټ کې بیا افغانۍ وښودل شي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره د همدې پیرودونکي احمد ولی خان اکاونټ پرانیزو او وروسته په دغه برخه کې په صرافۍ کلیک کوو. د مثال په ډول باندې زموږ دغه پیرودونکی 50 لکه کلدارې زموږ بانکي اکاونټ کې ټولوي او که موږ همدا پیسې افغانیو ته واړو 10 لکه او 10,000 افغانۍ کیږي چې موږ نه غواړو دغه پیسې د احمد ولی خان له درک څخه زموږ اکاونټ کې راټول شي او غواړو چې دغه پیسې د یو بانکي اکاونټ له لارې زموږ حساب کې راټول شي. لومړی د بانکونو په قطار کې خپل د خوښې بانک لټوو. که ورته حساب نه لرو نو په پلس علامې باندې کلیک کوو، ورته نوی حساب جوړو. مثال موږ نېشنل بانک ته نوی حساب جوړو او په څرنګوالي کې هم بانک ټاکو او په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې دغه چارې تر سره کولو سره به 50 لکه کلدارې زموږ په نېشنل بانک بانکي اکاونټ کې ټول شي او همداراز زموږ د پیرودونکي احمد ولی خان په اکاونټ کې به 10 لکه او 10,000 افغانۍ چې د همدې پیسو افغانۍ معادل ده هم ټول شي. په پای کې همدا معامله خوندي کوو او کله چې راشو او راپور وګورو، دلته وینو چې د احمد ولی خان په اکاونټ کې 10 لکه او 10,000 افغانۍ ټولې شوي دي، خو کله چې د نېشنل بانک اکاونټ ته راشو په دې ځای کې ښکاري چې زموږ په اکاونټ کې 50 لکه کلدارې ټولې شوي دي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.